ورسېدو ډېر ناوخته شو. بس دې کنه دا بیبو نوم دې د دې خولې نه وباسه. بس بیبو سړه شوه د هغې ځای به زه کېږم. ویما ګورو سلام علیکم. سلام. ګورو څنګه یې یا ګورو ستړی مه شي خورې څنګه وایي څنګه طبیعت دې ښه دی خیر خیریت دی ما ښکارې نه بیخي څه وجه ده وایي بیم څه به درته ویم یاروري ویمه داسې پابندیانې دي را باندې یو ګورو ویمه زار شم دنه قربان شم دنه ویم زوی مې را ظلمي شو اوس مې بار نه را پرېږدي نه به ګډېږي بس دې څنګه دې ویمه دوران دې لاړو چې دنیادار نه ګوري. بس کور درانه کښېنه زما دوران دې. وایي خو دې منمه ویمه د شکر دی دا چمبیله دې لکه مې را پیدا کړه ګورو ستا کمې به نه ماته شوېږي دا ویمه ګورو دوباره تا کوه ویمه زه خو دې بالخانې پسې لیونې سپېلنې شومه خو زوی مې را ظلمي شو په کور دننه کښېنم نو اوس هم په پټه راووتمه ښځه راپسې چانبین کوي یاد له بود دی که وایي امین ویمه ګورو ته څنګه وایي خدا ډینګونه دي راپسې یو ګورو چې لیونې کم دا راپسې تاکید چاپېره ډینګونه راپسې کوي الله دې دنیا تو پسې نه مې پرېږدي ناجوشه خوري. یو دغه خبرې پرېږده بېګا له پروګرام دی کسان راغلي صحیح هم ورکړې ده ویمه ګورو زه خو نشم تللی خو یو بوډۍ به خیالي لکه د غدو پړه واچوم بس بیا مې دا چمبېري به در سره لاړه شي زه خو نشم تللی په ما خو پابندې ډنډې مې چمبېړي نه سوي راته وایه. ویمه څه خبرې وکړو ته اوس دي ویمه یاروري یو بوډۍ خو ونه ګلاس ورکوي ویمه داسې مې دا بالاخانه پاله راولي ویم یه زما خواره قسمته ویم د پلار په کور هم داسې ومه او چې واده شومه نو اوس راته پته لګي چې خاون مې ده او که خور مې ده الله دې زما له دې قسمت بیخ بنیاد وباسي ویم جنکۍ واده شي نو د پلار په کور هم خوشحالي او د خاون په کور هم خوشحالي نو دا اوس زه څه ته واده شوې یم چې بار ځي نو خلک را پورې خاندي خلک راله پیغورونه راکوي خو الحمدلله چې دا زوی راله خدای سم راکړی چې پلار ته نه دی تللی مورې په تا پسې خو به خلک خاندي یا نه خاندي خو ما له غونډ کلي پیغور راکوي ستا پلار څه دی اوس څه دی یو اجړا زوی مورې زه په دې معاشره کې اخر څه وکړم تا ته ما زر پیروي چې زما پلار د دې کوره بار مه پرېږده اخر ته ما ولې شرمې یزیا هغه ستا پلار دی او زما خاوند مې څنګه کښېنومه هغه زما سترګې ساري او د ګېټه بهر وځي نو څه وکړم ورسره مورې نن هغه خلک هم ما ته روچت شو چې زمونږ یې د حیثیت مطابق نه و ما ته ویلي دي ستا پلار اجرا دی ستا پلار په بالخانو کې ګډېده نو اخر زه څه وکړم په دې معاشره کې زه څنګه ژوند تېر کړم یزیا د خلکو پیغورونه ځان ته مه ودروه پلار که کافر هم شي که نه خو زوی له دا پکار دي چې خدمت یې وکړي پلار ته سپک مه ګوره پلار ته به زه سپک څنګه نه ګورم زما پلار څه دی ما خو دا ارمان چې خدای پاکه ما له داسې پلار راکړي چې هغه د جرګو سړي هغه د مرکو سړي خو زما پلار خو دا شي دی زه څه وکړم ویم ته ځوان یې دې کور کې کښېنه به زه خو نشم کښېنولی زما خو د زړه زور وبکه وی مورې که ما هر څه وکړه د خپل پلار سره نو بیا به ته ما ته دا نه وایې چې د پلار سره دي که زیاتې وکړو که هر څه دې وکړه د نن نه پس د ده د بهر تلل بند مکمل بیا بند داسې شکرت دې جوړ کړی دي چې دې زما دې بیبي ته داسې لګې ولې ما څه چل کړی دي ویم پلاره ته خو نه په خپل شرمې او نه زمونږ په شرمې ویم تا یو شانتې شرم شروع کړی دي او بل دا زلپانې چې کوم پرېښي دي
دا هم زه لرکم دا وګوره تا په دې عمر شونډې ستړې کړي دي دا زما د پخواني عادت دی مونږ چې به کله بالاخانه کې وو که نه بالاخانه خو دې راباندې بنده کړه اوس په بار ته م نوځم دا زمونږ زوړ کلچر دی او دا به زه قایم او دایم ساتم مونږ نه زړېږو ښه او ته زما زوی او زوی اوسه وایم پلاره چې تا هر څه کړي دي که نه په خپل وخت یې کړي دي د نن نه پس به هېڅ هم نه کوې هغه زما غیر موجودګي وه اوس زه زلمی یم ما ته خلک پیغور کوي او ستا د لاسه زما د خور رشته هم نه کېږي بېبې د دې قصوروار هم زما دا پلار دی ویم زه نیمه پدخورني زه نیمه په قلاره کښېنه معاشره به خپل کار کوي ولې زه خپل ځان چې پرېږ خو دې راباندې پرېښودل د بلاغانونه خو دې راواړولم او اوس مې بار ته به هم نه پرېږدي زما د دې خور چې کومه رشته نه کېږي که نه د قیامت پرون د دې ذمهوار هم تی چې کومه رشته هم راشي او تا ته وګوري موږ ته انکار وکړي اخر زما دا پیغله خور به په دې کور زړېږي لالا بس چې بس زما پلار دومره بېزتي مه کوه کار څه دی خو زموږ پلار دی وایم ته زما بچی مې او زما خوره مې خو دا سړي ته پلار مه وایه دا د پلار په نوم باندې قلم دی او پلار ګوره یو خبره مې په کوله غوږونه وره که د دې کوره ووتې نو خیر به دې نه چې ما د سره هر څه عمل وکړو بیا به د هغې ذمهوار مور دا پلار مې په خپله او یا سړیه ښه وایي که نه نو مخکې خو د دوران اوس خو یې د مخ نه څپیاکه جوړه شوې ده اوس څنګه میکپونه کې پدخورني عادت مې دی که نه الله دې بې خو باسي بیا ناجوړه کېږم چې شونډه سره نه کړم او ویښته ولړپم نو زه څه وکړم لکه صادقه څنګه یې لکه پلار دې څنګه دی زما واده چې راشي پروګرام لا ژړا پکې وکړي چاته دی تا ته مې ویلې که نه ولې ستا پلار ګډېږي نه زما پلار ګډېږي خو نن به تا دې خبرې بدل زما د پلار په مخامخ خلک راځه راځه ده بابا بس دې مه کوه که زما رو بس چلو کې بعض خلک پیغورونه ورکوي یم یا سړیه ښه وایي که نه دا هلک راباندې غوزار نه کړي بیا مه ځان له کار ونه ګورې پدخورني دی ما ډېره ګرانه ده نو دا به څه کېږي زه خو نشم که نه تا ته خو پته دی چې ما ګډانې کړي ما ټوپ نیولې نو زه خو بیمارېږم پلاره دا وګوره دا ستا د کلیوال دی او ستا د دوست زوی دی ده ماله پیغور راکړه ستا پلار یې جړا دی زما پلار یې جړا نه دی که هغه څو زما پلار دی ولې نه دی څو په ټوله لار کې دا چلونه کوي شونډې سرې کوي پلاره ستا د لاسه که په ما باندې هر قسمه دښمني ووړې ده نو دا به وګورې چې ستا دا زوی به په دې ځوانۍ قتل کېږي او ته زما ته پلار که پیغور دې وکړه نو نیم باندې کړم وځه وځه ودې کتل او ودې کتل یو لیک ماشوم و پیغور یې ورکړه چې په پلار ویم چې ته دې کور وځې که نه نو دا ستا بورقه شوه او دا ویښتو به چې زه نه کټاکم بلیډ او مشین پسې ځم لالا ګزاره کوه خدایا اوس به په دې غلطه نه زه به بورخو کې ګرځم وایي پدخورني ډېره ګرانه ده وایي خدایا ته ما دا ډېر ورځې دپاره لوی کړي وایي وایي صادقیا وایي زما خو بیا ډوکې ماتېږي دا به څه کېږي همدا د دال دی په سپین سر شو بس اوس خو دا قصې قطارې پرېږده که نه اوس خو دې بچي دي یا مورې زه څه وکړم چې لاړ شم کاش د ملګري پیغورونه راکوي خو زه ویم نه بیا هم لالا غوسه کېږي ورته ویم خیر دې زویه پلار هم دی کار څنګه دی خو ستاسو پلار دی خلک په پیغورونه هم درکوي د خلکو پیغور به وړی صحیح ده مور چې ته وایې نو بیا په کوټه ننوتلي چې بیا څه کوي راوځه که نه هیره وباته ما کنه زه به داته لږ نیوز وکړه لکه مخ وخت یې نه ده I love you. Aha. غلام بچه yaxshi happaki خوشحاله
دا د بیخ دنیا په باسه داسې ښکار دی به چې د مخبرې نه سمساره راوتله په ارام کې اوس که هغه هلک راغی سر پر لنوار کي بهم یافت خوارني بهم زه څوک یم بهم مجبور یم د خپل عادت نه کله چې ګډه شوې نه یم په زړه مې سیاته نه چې راځي بس که نه ستا ده ورتلی دی ستا ده ورتلی په تا اوس څوک څه کوي نو بیا هم د کور نه مې بار نه پرېږدې او کور کې مې هم نه پرېږدې نو زه به کوم خوا ځم د کور نه خو دې زه بار پرېږدم خو هغه زوی دې نه پرېږدي که بار یې ګیر کړې که نه نو خیر به دې نه او ماته څه وې املی خو د سره نشته چې مې راوته شوي دي خدایه پاکه یم دا خوله سمه خوځوه دا ګاونډیان را پورې خاندي په خپل- ټول هم په دیوال ولاړو په خپل کور کې ناست یم او دا چې څه مې جوړ کړي دا د له ما جوړ کړي ستا له دې زوی جوړ کړي دا ما په خپلو خوارو جوړ کړي دي یم د ما زوی انشاءالله تعالی ته به ووینې چې دې څه څه کوي او تا چې جوړ کړي تا په ګډاګانو جوړ کړي دي او بای نو ګړام محنتي څه ګپ نی ښه بس دی هغه به دې لاړې په ارام کښېنه په ارامه چې ته مونځ اودس کوه تسبیح راواله دقه ستا عادت دې زر سپېمې نه چونډې کړي دا د شمشک په شان سپېمې دي نویلې دي یا الله دا زما څنګه نصیب دی چې زما پسې کله هم رشته راشي نو هغه زما د بابا جان د وجې ماته شي زما د عمر ټولې پیغلې واده شوې او زه د خپل پلار د وجې په کور ناست یم زما د بابا جان په دې کې هېڅ قصور نشته ما ته پته ده خو یا الله ته پرې خپل رحم وکړي زما بابا جان په ستر لار باندې روان شي داسې کار دی هغه زما پلار په قهر اخته شوی دی خو پخوانه په قهر اخته دي یم شرم دی دا سر ولا کټاکه سامان لږ راوالې ضرور د خو بوله سر کټاکم خو تیار د والو غیر هغه نه به سر څنګه لږ زر کوه نه وخت دی راځه خدا به ته دل درله مده صحیح ده کینه کنه نو څوکم خدایا نه وخت دی زر راځه که د چنچي راولي نو دا مونږ په سیکل راخطا کړو راځه دا توزېږه راځه دنده که دنده که یم ور بابا مې څه شو بابا دې څه شو بابا خو دې یو ګنټه ګډاګانې وکړې ځان یې خوله خوله کړه کوټې ته لاړ ستړی شوم لاس پې دا ور ورپسې رابند کړه اوس که راپاڅېد بیا بار تښتېله هغه هلک په راته بیا قادي شابه وای مورن اوس به بابا په بنده کمره کې ناست دي یزویه دا داسې خلک په بنده کمره کې خلک اوسئ یم که هلک راغی نو تا هم وجني ما هم وجني او با به یې نه پرېږدې او ګن لالان خو یم ډېر ناکاره دي چې هغه په کومه اړخ دی هغه هم نه ښکاري چې په کومه تللی دی کومه نه دی بیا هغه دې راغی کوم ځای کې لاغ څه شو یزویه په دې اسماعیل نه باندې څه کې داسې کار دی که نه سر ولا کټاکو پلار نه مې ټول شرم یم دې سر جوړ کړی دی راځه چې ور کوم ځای کې سړی راته دننه کوټه کې دی یزویه ښه چې اواز یې وکړ دننه ورشه راځه کینه ولا چې دا سر ته لکه ټاکي وای مې ما داسې کې دی وای پاتې سره دې سره مې یا به سوال نه کوم چې سره سر ولا خورا یم یزویه سر باندې مه کټاکه بیا سیم بدرنګ دی بیا به یو کار وکړه بیا صابون نوړه چې اثر ولا خوش کم صابون په نوړه باتروم کې صابون هم تو دیوال څه پراته شوه یزویه خبره به وره پلار دې داسې کې ویم زما پلار دی خو دا سر یې چې کوم پرېښی دی که نه دا د شرم نور هم جرله جوړه شوې ده شونډې ورسره سرې کړي دي ما خو دې برېک پرېښودل ما وی زما پلار به شي ما خو نور هم هغه شي وخته مکمل یې ولا کونډه که ویم دا سرمن ته جدا که خو کټه کوله ګنټه مې پرې واخېسته خبر ورته کولو که که نه راځه ماشاءالله څومره خټه ښکاري پلار مې ته وګوره وای پس کورنۍ ډېر بدې را سره وکړله یم یزویه دا هم ته څه شرم جوړ کړه داسې دي یم ګوره ای مورې چې دا ویښتې پرېښي وو که نه نو ده پکې دا چک به ورکوو نور هم پکې عادتونه زیاتېدله دا خو 50 روپۍ دي 3 ډبې خو په دې پلیټونو ولګېدل تیار سنډا مې وخوړی نو خو دا خو سر و نو سر پرېږده 500 روپۍ روباسه شابه هلیا دلته وګوره
تاسو ولې په 50 روپیا سر نه خرایې ډېر ورونو په عام سر باندې نیم بلیډ دی په دغه درې ډبې بلیډونه ولګېدی یز بیا خوي کنه سر خو نه خو تیاره قصابانو کوړه ده پنځه سر وای ورکړه. خوري کور دې نه لخته دې د خدای دې د سر اخلاص کا دا کور دا دا داسې کاو کا ګوړه بوله غړي غاړي نه ورکړه ازا یو ورځ هغه نه یانو کې نیم چې ګړو غنم ودانې ټولو ما له روډ روباسا شابه لاس په یاره نو سم دې هم نه دی د ریاض خان د حجرې چمن دی 500 روپیا به دې پلار عملي شابه یو موجه خوا غری وخته پراځي وای صادق ډېر بد دی راځه وای فتخوراني الله دې په سر سر توره کوي ما سره هم ډېر بد منګه سره سره بدو کو بد دې ځان سره په خپل کې پلارو کې غړې دي دا په مورې نورم ته شرم لوخي جوړ شو باقي به کور کې نه چې ګورې اوس ته نه نزي تا ته مې په دې کمره کې بندوي دا کونډه ورولې ها هغه موسا ته موږ غری بارونه دي لګاون خلک پر اپس په ګیله راشي غون واړه بارو یې جبه به پر راشي پر کور کوټه کې پارام کینا وی فتخوراني الله دې نیمګړي نیمه خوا کوي ما یا خلکا بیا ما کوټې سر ته کېږم او شرموم مو